بسم الله الرحمن الرحیم. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یو څوک د خپلې میرمنې ادب دي پی یا شیدې وزبیښي ځینې تېر سي، حکم یې څه دی؟ یعنې روا دي که ناروا دا کار، او ښځه خو به نه ورباندې حرامېږي؟ د دې پوښتنې ځواب دا دی چې د ښځې شیدې څښل حرام دي، دا کار سخت حرام دی. او کچیرې یو چا وچښلې یا په خطایي کې ځینې وچښلې سولې یا یې قصدن وچښلې، په دغه شیدو سره حرمت رضاعت نه راځي او ښځه نه ورباندې طلاقېږي، نه ورباندې حرامېږي. په در مختار علی همیش رد المحتار کې کاږي چې د ښځې شیدې ځکه حرامې دي لأنه جزء آدمي، دا د انسان جز دی، والانتفاع به لغیر ضرورت حرام علی الصحیح. بل ضرورت د انسان پر جز باندې ګټه اخیستل حرام دي. هغه ماشوم چې 2 کاله د خپلې مور پی روي، هغه شریعت اجازه ورکړې ده وحمله وفصاله 30 شهرا. نو حمل و فصال یې 3 میاشتې 10 میاشتې دی، چې هغه 2 کاله زموږ مذهب دی چې کوچنی د مور پی رودلی سي. نو که لوی انسان د مور پی روي، دغه د ماینې پی روي، که دواړه ناروا، که د مور وي که د ماینې وي، ځکه د انتفاع بجزء ادمي ده، دا حرامه ده. در مختار پر همیشته رد المحتار باب الرضا 3 جلد 211 صفحه د سعید امیچ کراچی چاپ. تبین الحقایق کتاب رضا 2 جلد 643 صفحه دارالکتب العلمیه بیروت لبنان. بحرائق کتاب رضا 3 جلد 388 صفحه رشیدیه کوټه. فتح المعین کتاب رضا 2 جلد 95 صفحه سعید امیچ کراچی. او پاته سودا چې دغه څوک چې د خپلې ښځې پی وروي، نو ښځه نه پر حرامېږي، ځکه او حرمت د رضاعت هغه وخت راځي چې دغه د رضا په موده کې وي. کله چې ماشوم د رضا تر مودې واوړي، بیا حرمت رضاعت نه راځي. په قاضي خان کې کاږي اذا مس الرجل ثدي امرأته وشرب لبنها لم تحرم عليه. که یو سړي د خپلې ښځې ادب دي تی ورودل او شیدې تی کړلې، لم تحرم علیه، دا ښځه پر ده نه حرامېږي، ښځه نه ورباندې حرامېږي. فتاوا قاضي خان پر همیشته فتاوا علمگیریه باب رضا اول جلد 419 صفحه رشیدیه کوټه. همدا ډول فتاوا علمگیریه کتاب رضا اول جلد 343 صفحه. در مختار پر همیشته رد المحتار 3 جلد 220 صفحه. فتح المعین 2 جلد 94 صفحه. فتاوان قرویه کتاب رضا اول جلد 88 صفحه کندهار افغانستان چاپ. همدا ډول فتاوا محمودیه 11 جلد 623 صفحه کتاب رضا. فتاوا فریدیه 5 جلد 143 صفحه باب رضا. همدا ډول دغه مسئله زموږ د فقه پخوانیو او اوسنیو ټولو کتابونو راخیستې. په کفایت المفتی 5 جلد 115 صفحه کې صریح عنوان لیکي بیوه کا دودھ پینا حرام ہے، د ښځې شیدې څښل حرام دي. او په 5 جلد 112 صفحه کې د کتاب النکاح بیا وایي بیوے کے دودھ پینے سے بیوی حرام نہیں ہوتی، لیکن ایسا کرنا گناہ ہے. د ښځې د شیدو د رودلو سره ښځه نه حرامېږي، لیکن دغه شیدې څښل دا حرام کار دی. کفایت المفتی 5 جلد 112 صفحه کتاب رضا. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.